د ایمان بناوي. د ایمان څلرمه بنا د الله پر رسولانو ایمان درلودل دي. رسولان هغه خاص یا سپیشل خلق و چې خدای د خپلو بندگانو لمنځ څخه وټاکل او دا وظیفه یې ورکړه چې انسانانو ته د الله پیغام ورسوي. رسولان له ګناه څخه پاک، ډیر پرهیزګاره او بې حده ښه خلک وه. مسلمانان په دې عقیده او باور دي چې خدای په دنیا کې د انسانانو د لارښوونې لپاره تقریبا 120,000 پیغمبران را لیږلي دي او د دغو ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروسته بل پیغمبر نه راځي. په همدې خاطر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د مسلمانانو لپاره پیغمبر نه و، بلکې د ټولو انسانانو لپاره پیغمبر و.